سلام قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون قدرمنو مینوالو موږ د ډنمارک د شیلاند جزیرې کوپنهاګن ته نږدې یوه سیمه ده د فریدریکسون په نوم دلته په دې سیمه کې راغلو د یوې ټولنې لخوا نه موږ دعوت شوي یو موږ ته بلنه راکړه شوې وه دا د ترکانو کلتوري ورځ ده د ترکانو د هېواد تاسو ګورئ دلته ترکان راټول شوي دي وبګورو نږدې نه به ورشو وبګورو چې ما سره فیضه جان هم ده ډېره مننه چې ما سره د کمرې په کار کې مرسته کوي بیخي ډېر زیات کردان راغلي دي دلته تاسو ګورئ چې د دوی د کلتور ورځ ده او ډېره په زړه پورې ورځ ده موږ هم دلته مخکې د دې دوستانو سره دلته یو څه پیرکی وخوردن یک جشن بسیار خوب کردها و ترکهای کشور ترکیه است جشن کلتوری است واقعا من میبینین شنونده‌های عزیز و گرامی خدمت شما احترام و سلام دارم در این منطقه نه تنها که کردها جمع شدن بلکه یک عده زیادی از دانمارکی ها هم اینجا آمده با اینها جشن کلتوری ترک ها را تجلیل میکنن چقدر خوب است کاش که عرض میکنم کاش که زمونږ در ټولنې او مرکزونه هم په دغه څلور فصلونو د کال کې کله کله دغسې غونډې د نورو هېوادو له خلکو سره یو ځای جوړې کړي نه دا چې تنها یوازې د افغانانو ترمنځ نه بلکې د نورو هېوادو له خلکو سره هم جوړې کړي لکه د ترکانو د کردانو د عربانو د دوی سره فیضه جانې هماغسې چې تاسو هم ولیدل واقعا دلته یو ډېر ښه جشن دوی جوړ کړی له بلې خوا نه ښه والی دا ده چې د دوی جومات دلته ده مسجد جامع از اینها هم در این شهر است و از این مسجد جامع افغانهای مقیم این شهر هم استفاده میکنن ترک ها واقعا کلتور بسیار عالی دارن غذاهای متنوع چیزهایی را که از ترکیه از شهرهای مختلف ترکیه آوردن با فروش میرسانند بسیار با قیمت ارزان ما و فیضه جان بسیار یک بولانی خوب خوردیم بیاین ببینیم که این بولانی ها رو ببینیم شنیده‌های از این رو برید دغه غذا څومره ښکلې غذا ده دا د دوی د پیرکي و بولاني دي چې واخیستل ډېر خوندور دلته وګورئ دا ټول همداسې راځئ د هر یوې دا وګورئ څومره خوندور دي دا واقعا ډېر ښکلي دي هغه د یو پروګرام ده د آذربایجان یو یوټیوبر دغه وایي سوپر نو موږ هم وایو چې دا ډېر دلته هم مختلفې غذاګانې دلته یې تازه پخوي تاسو ګورئ لکه کیني کتابونه دوی خپروي دا ډېر جالبه ده ببینین شنونده ها و بیننده های عزیز و گرامی بسیار جالب و خوب از ترک ها کلتور ترک ها فرهنگ ترک ها همین رای کروگاه تیل ده ja همین رای die komen fra den afghanske radio og tv ja så var det vil du ikke lidt fortælle om hvad er det for noget? Det kan jeg godt. De fortæller om Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra. Okay. Udvandring. No, okay. No. De fra Mekka til Medina, 14 dage, 8 dage rejse og 3 dage som bliver gæster i hulen i Seoul. Hvem er forfatter til det? Det er mig. Det er dig der? Nå, det er godt, det er fint. Det er godt, det er fint. Okay, men vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det kultur? Det er tyrkisk kultur, som vi er nu. Okay. Og hvorhen? Er det Frederikssund? Frederikssund, ja. Frederikssund, ja. Okay. I tyrkisk kulturhus. Okay, det er her. De laver sådan kultur der. Godt. Så inviterer alle folk. Så kan du komme og sige
چون چت کنی من چت یا قدمون دوستان و دغه ورو د کتاب لیکوال و چې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت هغه کې دلته لیکلي دي او په عین حال کې دلته دوی دغه جمعیت او کلتوري مرکز استازي هم دي دلته د جمعیت ملا امام هم شته در مون سره قدرمن دوستان و زبر دوی نه هم پوښتنه وکم السلام علیکم What's your name? My name is Ibrahim Khanatjan. Ibrahim Khanatjan. Okay. You represented this Imam today? Imam, yeah. Okay. So thank you very much. Thank you. دوی چې ابراهیم جان د ترکانو د جمعیت ملا امام ده واقعا ډېر په زړه پورې انسان له موږ نه ډېر خیال کړی و او ډېر رابللي وو. Thank you very much. راځئ دوستانو وګورو ماشومان ځوانان ټول دلته شته ده او واقعا خب دیده‌های عزیز و گرامی چپلی کباب جلال آباد و کابل هم اینجا پیدا میشه رقم چپلی کباب افغانی دیگه وقت شما را زیاد نمیگیریم جور و سلامت و آرام باشین روز کلتوری ترک ها را برشان تبریک میگیم